ها بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر سراج دی. دلته مې ډیوټي ده. خبرې زما د رور چیف صاحب وکړې. ټول قام ته د دې علاقې اوس په دې ټایم کې مونږ لکه دې زونه هم کته سوچ نه کوو. یو پیره بیا یرول کومه دې ملګرو ډېرې پیرې داسې خبره وکړله چې ډاکټر صاحب ته غلی شوی په دې هکله اویرنس پکار دی. ما وې د اویرنس د ژوندو خلکو کېږي، د ودو خلکو اویرنس نه کېږي. زه دا خبره لږ شان په بل ډول کوم او په سخته یې کوم. دا که بهي دی، که دا سلطان وست دی، که دا جوخیل ده، که دا بازار دی، که دا بټۍ ده، که دا نربټول دی، که دا بیشونۍ ده، که دا ملکپور دی، که دا په دې طرف د بهي شاته زموږ مضافات جرجوړی دی، که د هغې کاټکلې پورې دی، که غازي خانې دی، که شړشمو تنګی دی، او که چړمار دی، او که خواره ده، او که کالابټ دی، چې څومره علاقې دي بعد د غرونو خلک. ډي سي صاحب ته دا خبره که رسېږي، ډي سي صاحب زما په دواړه لاس تاسو ته دا درخواست دی. پولیسو ته مې اوس خبره بار په دې چوک کې وکړه، په خپل ګیټ باندې مې وکړله. ټول قام ته یو خبره کوو چې په ګیټ باندې زه بیا ذاتي طوره ایز ا ډاکټر دومره سخت ګامونه اخلم چې په دې ګیټ باندې ته ټول نظام ودروم. لکه احتجاج ته په دې ټایم کې ډاکټر سوچ هم نه کوي. تاسې وکاته په بلوچستان کې د یو شي دپاره احتجاج کېدو په هغې کې هغې وخاته، هغې طرف ته زمونږ په دې ککرۍ کې سوچ هم نه راځي. اوس هم آخري ځل دا مینت کوو په دغه ګیټ باندې، او دا مینت د چا لپاره کوو؟ دا کولاو واورئ، دا د خپلې یاري خبره په دې کې یو خس هم نشته. احتیاط خو پکې دی. دا په خاطر د دې دی لکه زه تاسو ته شروع د دې نه کوم چې ما خپلې مور ته قصه کوله. زه پوهېدم زما د مور دا خبرې لږې مایند کولې. ما وې مورې په دې ټایم کې ته مایند کا، که ته پرې خفه کېږې، تا موږ 15 کاله ساتلي، اوس په تا موږ ساتو. دا فرض شو. دې ولس ته زه دا خبره کوم، دې ټایم کې په رب مېرې قسم یې موږ صرف او صرف تاسې ساتو. دا انتهایی د یاري خبره شوه. پرون دلته کیس راغلی دی، کاکا وفات شوی و، په هغه باندې والله اعلم الله به پرې علیم دی، هغه به پوهېږي چې دې سړي کې څه و څه نه و. خو په سکه روډ کې په بهي کلي کې کیس راووتو. کیس چې راووتو اوس په دې ټایم کې موږ پوهېږو د بهي نړه هسې نه وکاږم چې دا کیس په بهي کې څومره خور شوی دی. دا ښکاره خبره، دا خبره یو سیکنډ اوږدېږي. خو ایس ایچ او صاحب ته، ډي سي صاحب ته، په دې کې چې زمونږ نور فوج او دا شامل دي، دوی ته مې په سختۍ سره دا خبره، په سختۍ سره په دې شي کوټلي ګامونه والی، دا کلي په وچ زور بند کړئ، دا خلک په وچ زور بند کړئ. که په دې کې په کوم ځای کې مرشته انتهایي سخت ګام، ګور تاسو ګپ راغستی. زه په دې ټایم کې ټول نه غټ ګیلمن د ایډمنسټریشن نه یم. ده خبره کړې ده، ده په فیسبوک سیو کړې ده، ده په میډیا کړې ده، عملي په میدان کې نه دی ولاړ. تمامي کلي کولاو دي، تمامي بازارونه کولاو دي. دا شی که تاسې په دې ډول باندې خوروئ، دا به طبعي بربادي وشي. سبا به لکه په دې کې به ډېر ټایم نه لګي، دا به راښکاره کېږي دا خبرې. ستا کوتاهي به یاره دې ذموارئ، یا به ته په هر صورت کې د دې بیا ذموارئ. دا خلک په دې ټایم کې ستا په اسره باندې دی. د دې نه بره صوبه وزیر اعظم نه خبرېږي. په دې ټایم کې لوکل ایډمنسټریشن چې د ضلع دی، دی په هر صورت کې ذموار دی. دوی د انتهایي سخت ګامونه، سخت ترینې فیصلې دی والي. ما په چوک کې پولیس ته وویل زما سکر رور لکه غیر ضروري راوتې، اول هغه له ټک ورکړه، د هغې نه بعد به یو کمزوري سړي له ټک ورکړی. او د ډي صاحب سره موږ اوس میټینګ کوو، د ډي ایم ایس صاحب سره خپل هسپتال کې موږ میټینګ کوو. میټینګ په دې کوو چې هسپتال کې نور موږ غیر ضروري رش نه منو. دا پرون زموږ تمامي عمله چې ده، دا نن په ریسک باندې ده. اوس پر دې انویسټیګیشن کېږي، دوی به قتل کېږي، لازم ده چې وکتل شي. ګپ مو راغستی دی، ستاسې په خاطر خلک خبره کوي. تباه برباد قام یو، په دوو خپو باندې موږ زناور یو، نه پوهېږو، نه په مینتونو پوه شو. دا قسم په خدای د غوسې او د خفګان خبره ده. ډېره مننه.